په بلخ ولایت کې د حیرتانو بندري ښارګوټی چې د هېواد یو له مهمو سوداګریزو بندرونو څخه بلل کېږي د اوسیدونکو لپاره ګڼ اماراتي او خصوصي زده کړیز مرکزونه جوړ شوي دي. د دغه ښارګوټي د پوهنې امیر خپلو زده کړیزو فعالیتونو ته په اشارې وویل چې په دغه ښارګوټي کې څه باندې 10 مدرسې، 4 خصوصي او 15 اماراتي ښوونځي شتون لري چې شاوخوا 3000 زده کوونکي پکې په دیني او عصري زده کړو بوخت دي. 4 مکتب خصوصی است و 5 مکتب دولتی داریم ما در معارف حیرتان و بیشتر از تقریبا 16 باب مدرسه داریم، مدرسه خصوصی و 1 باب مدرسه دولتی داریم که شاگردای ما هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت به تعداد محدود به علم و دانش و به فراگیری علم و دانش مصروف هستند. نوموړي دغه راز په بېلابېلو برخو کې د غوره زده کړیزو خدمتونو وړاندې کولو په تړاو له خپلو کړنو او فعالیتونو یادونه وکړه او د ځوانانو د ودې او پرمختګ په برخه کې د زده کړو رول اړین او مهم وباله. برنامه‌های آموزشی که در معارف شهرک حیرتان جریان داره الحمدلله خیلی منظم و با معیارات تعلیم و تربیت همیشه کوشش میکنیم که هم معلمین ما و هم کارمندان ما خصوصا زیاد فوکس و تمرکز ما بر بالای شاگردای ما است که در آینده بتانیم یک شاگردای سالم در جامعه تقدیم بکنیم. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت د پوهنې اداره هڅه کوي څو د زده کوونکو لپاره غوره خدمتونه برابر کړي او د اسلامي امارت د مشرتابه له لارښوونو سره سم د زده کوونکو لپاره لا زیات زده کړیز فرصتونه رامنځته کړي.